السلام علیکم ملګرو، عمران یم او د ټیم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. نن د سره د کرکټ متعلق یو اپډیټ شیر کوم. اپډیټ دا دی چې پاکستان سریلانکا نه 4 وکټو سره میچ وګټلو. د حیرانتیا خبره دا ده چې پاکستان یو کال بعد ټیسټ میچ وګټلو. دې کال کې چې څونه ټیسټونه شوي دي ټیسټ میچونه، نو خو پاکستان یا بیللی دي او یا یې ډرا کړي دي. دا پاکستان یو کال پس ټیسټ میچ وګټلو. اوس زه تاسو ته ټول سکور کارډ وایم. سریلانکا ډومبنی بیټینګ وکړو. ډومبني بیټینګ کې سریلانکا 312 رنز وکړو او 10 واړه لوبغاړي آوټ شو. په جواب کې دویم بیټینګ چې پاکستان چې ډومبنی اننګ چالو کوي، نو د پاکستان په ډومبني اننګ کې 461 وکړو او 10 واړه لوبغاړي آوټ شو. د پاکستان په 101 رنز باندې 15 لوبغاړي آوټ شوي وو. داسې لګېده چې پاکستان به بدگیر شي، خو سعود شکیل او آغا سلمان ترمنځ 177 رنز پارټنرشپ وشو. سعود شکیل او آغا سلمان دا نوي لوبغاړي دي. سعود شکیل پکې ډبل سینچري وواله. دا پاکستاني لومبنی لوبغاړی دی چې د په سریلانکا کې ډبل سینچري وواله. دینه مخکې پاکستاني یو لوبغاړي هم ډبل سینچري نه دا والی. په دویم اننګ کې پاکستان ته 129 ټارګټ ملو شو، خو پاکستاني لوبغاړي په پیچ باندې نشو ټینګېدی. ټول به چې راتله آوټ کېده به. دې دوران کې امام الحق 50 واله او دا میچ پاکستان په خپل نوم کوي. دا میچ پاکستان یو کال بعد وګټلو. تقریبا لکه یو کال بعد وګټلو، مطلب دا دی چې لکه دې کال کې دا یو کال کې پاکستان ټیسټ میچ نو ګټلی، یا یې ډرا کړي دي او یا یې بیللی دي. دا رنګې نیوز چې ستاسو خوښیږي نو زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ چې دا رنګې نیوز تاسو ته ټول لړومبی مخې ته راځي.